الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا سورة اعراف وی تسمیه دا کل دا و اسم دا جز سره. ترتیب جمعی دا دی سورت وم او ترتیب نزولی دا دی سورت ودرشم. کلمات دا دی سورت 3325 او حروف دا سورت 3310. آیاتونه د دې سورت 200. مناسبت د دې سورت د مخکې سورت سره. د مخکې سورت په سر کې چې سورت انعام وو، هغه کې الله پاک جل جلاله توحید و رسالت و تخویف و بشارت هغه څلور مضامین په دې صورت کې هم بیانېږي. همدا شان د مخکې صورت په سر کې الحمدلله الذي خلق السماوات والارض د خالق د مالک د هغه اوصاف بیان شول. په دې ځای کې د هغه د کتاب چې منزل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغه اوصاف بیانېږي. د مخکې صورت په آخر کې الله پاک فرمایل ان ربک سریع العقاب، دستا رب ډیر زر عذاب ورکوونکی ده او دستا رب غفور او رحیم ذات ده. په دا صورت کې به الله پاک د همدې آیت تفصیل پیش کی. ایوی خواته شیطان ته وګوره، الله د هغه لپاره سریع العقاب ده، او بلې خواته د حضرت آدم علیه السلام چې کوم وسوسې په وجه باندې خطایي ترې وشوه، الله پاک غفور او رحیم ده. همداشان نور انبیاء علیهم السلام وګوره، قصه د عادیانو براشي، د ثمودیانو براشي، د لوط علیه السلام د قوم براشي، د شعیب علیه السلام براشي، د نوح علیه السلام براشي. الله پاک عقاب ورکوونکی ده هغه چا لره لمن کفر بالله، او الله پاک ثواب ورکوونکی او غفور او رحیم ده د هغه چا لپاره آمن بالله چې په الله باندې ایمان راوړی وي. بسم الله الجامع للكمالات التي تجلى بها في هذا الكتاب. الرحمن اسی الله چې مهربان ده لتوسيع صدر الرسول چې الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سینه فراخ کړه. الرحیم بتخصیص فائدتها للمؤمنین چې الله پاک د قرآن کریم ثمرات او فائدې باندې مسلمان مزین او خیسته ګرځوي. الف لام میم صاد. الله اعلم بمراده بذلك. او یا الف معنى اعلا، لام معنى لؤالي، میم معنى مکارم یا مکرم، صاد معنى صافیه. اعلا ملغلره، عزتمنه، صفا صفا سشیدی کتاب انزل الیک. پسر د دې کتاب کې توحید ته هم اشاره ده او رسالت ته هم، ولې د کتاب بیان ده. یو د کتاب منزل ده چې الله پاک جل جلاله ده، یو د کتاب منزل ده چې هغه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. نو توحید او د رسالت او اثبات د دواړو په دې آیت کې شته دي. الله فرمایي عظیم الشان کتاب تا ته نازل شوی پیغمبره، نو دستا په سینه کې د تنګي را نشي د دینه. په سینه د رسول الله کې تنګي څه معنی؟ د دې مطلب دا نه چې قرآن پتا ثقیل ده نو تاسې نه به د دې نه تنګ شي خفا بشي. نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د قرآن خلکو ته رسولو، نو خلکو به ایمان نه راوړلو.
د دې له وجې نه طبعا به د رسول الله په سینه کې خفګیان پیدا شو. الله د هغې خفګیان نه تعبیر په ضیق باندې په حرج باندې کوي چې پیغمبره ته په دې باندې خفه کېږه مه. که څوک ایمان راوړي فبها و نعمت، که څوک ایمان نه راوړي ته د خلکو د ایمان راوړلو ذمه دار نه. انما علیک البلاغ والله اعلم بمن اتقى بل الله یزکی من یشاء ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ما علیک الا یزکا. پتا خدا لازم نه ده چې دا ولی ایمان نه راوړي. ته خپله ډیپټي سر ته ورسوه په عدم ایمان د دوی باندې ته خفه کېږه مه. قرآن د دې لپاره ده لتنذر به چې ته په دې باندې خلک ویروې او په قیامت کې بیا خلک داسې ونه وایي چې تا مونږ ته کتاب نه و رالېږلی، او که چېرې تا مونږ ته کتاب او پیغمبر رالېږلی وی لکنا اهدا منهم، مونږ به د دې ټولو نه زیات هدایت موندونکي وی. دا ذکرا، دا یو نصیحت ته د مؤمنانو دپاره، دا قرآن شرافت ته د مؤمنانو دپاره. پیغمبره ورته وفرمایه چې تاسو تابع شئ د هغه قرآن چې تاسو ته نازل شوی له طرفه د رب نه. د الله نه بغیر دوستی مه نیسئ. د الله نه بغیر تاسو د بوتانو عبادت مه کوئ. لږ خو تاسو فکر وکوئ، نصیحت خو واخلئ. ډېر کلي کمې خبري ده، ډېر د کلیو نه موږ هلاک کړل، هغوی ته زموږ عذاب ناڅاپه د شپې او یا په وخت د قیلولې د نصف النهار کې راغی. خو په دې وخت کې د خلکو چغې و نارې وکړې چې یا الله اوس موږ ګرم یو، ظالمان یو. الله پاک فرمایي دغه چغې دوی ته هېڅ فایده هم ونه رسوله. خامخا به موږ د هغو خلکو نه هم سوال کوو چې دوی ته لیږل شوي دي، یعنی امت نه، او موږ به د مرسلینو نه چې رسولان دي د هغو نه به هم سوال کوو. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورځ د قیامت کې به الله پاک حضرت اسرافیل علیه السلام ته وفرمایي تا زما کتاب سکو. هغه ته صرف د دې په خاطر ورکړی و چې دا لوح محفوظ ته ورکړه. هغه به وفرمایي یا الله ما د ستا کتاب لوح محفوظ ته ورکړی. لوح محفوظ ته به ووایي چې تا ته زما کتاب اسرافیل علیه السلام درکړی. هغه به وایي چې او اسرافیل به د حساب نه خلاص شي. اسرافیل علیه السلام به وفرمایي الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب. شکر خدایا چې د سخت او د بد عذاب نه الله ماته نجات راکړ. بیا به الله د لوح نه پوښتنه وکړي چې لوح محفوظه تا زما قرآن سکو. هغه به ورته وفرمایي یا الله د ستا کتاب ما جبرائیل علیه السلام ته ورکړ. جبرائیل آیا تا ته لوح محفوظ کتاب درکړی؟ نعم. او لوح محفوظ به هم د حساب نه خلاص شي. جبرائیل تا څه کړل؟ جبرائیل علیه السلام به ووایي چې ما دغه کتاب د ستا استازو د ستا پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوله. پیغمبر تا ته یې درکړی او د هغې نه بعد به امت ته ووایي چې پیغمبره تا د خپل کتاب امت ته ورسولو. چې او امت ته به ووایي تاسو ته پیغمبر کتاب رسولی؟ نو بعضې خلک به د هغو نه انکار وکوي. د مخکینیو امتیانو خلک به انکار وکوي، د دې امت خلک به په هغو باندې شهادت وکوي. هغوی به دا جرح ولګوي چې دوی خو وروسته راغلي دي، مونږ خو یې لیدلی نه یو، بیا څنګه شهادت په هغه څه کوي چې لیدلی نه وي. دوی به وفرمایي چې یا الله آمنا بکتابک، مونږ د ستا په کتاب باندې ایمان وو، د ستا په کتاب کې دا خبره راغلې وه
چې حضرت نوح علیه السلام او نور انبیاء خپلو قومونو ته بیان کړی ده. ولنسألن المرسلین، مونږ به پوښتنه وکړو د لېږل شوو خلکو نه، د پیغمبر نه به الله د قرآن پوښتنه کوي، د مرسل الیهم چې مونږ تاسې له مونږ نه به الله د قرآن پوښتنه کوي. د قیامت په ورځ باندې چې یو بنده ونیسي چې دغه بنده چا نیولی، رسول الله پوښتنه کوي، وایي دا بنده قرآن نیولی. رسول الله به هم تېنه مخ وګرځوي چې زه د دې کس مخه نه وینم، چې د قرآن کریم لیدلو، د هغې عجایز، د هغې اعجازات یې لیدل او بیا یې هم ایمان نه راوړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم د دې کس د سپارش نه کوي. قرآن کریم به د عرش نه طواف کوي، گردش به کوي او زاړي به، داسې اواز به کوي لکه د مچیو. الله ته به فریاد کوي چې خدایا زه خو د دنیا ته لېږلی وم او دې خلکو په ما باندې عمل نه کولو. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. د ده لپاره چې څوک هم د قرآن نه مخ ګرځوي، دوه سزاوې الله ورکوي. یو په دنیا کې فإن له معیشة ضنکا، دنیا کې به ژوند تنګ وي. دویم په آخرت کې ونحشره یوم القیامة اعما، په قیامت کې به مونږ دا کس ړوند راپورته کو. یقول رب لم حشرتنی اعما فقد كنت بصیرا، ای الله زه خو بیناوم، زما خو سترګې وې، تا ړوند ولې راپورته کړم؟ الله فرمایي کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها فترکتها وکذلک اليوم تنسى. نن تترک فی النار، ته به هم دغسې په اور کې پاتې وي. الله فرمایي مونږ به په دوی باندې بار بار قصې بیانو، مونږ د دوی نه بېخبره نه یو. وزن د اعمالو په ورځ د قیامت کې دا حق ده. که د چا تله درنده شوه دا کسان کامیاب دي، که د چا تله سپکه شوه دا کسان ناکامه دي. موازین جمع وایي یا په اعتبار د کثرت د عاملینو سره، عاملین ډیر دي، یا په اعتبار د کثرت د اعمالو سره. او بعضې حضرات لا دا قول هم کوي چې موازین ځکه وایي چې درې تلې دي، په یوې تلې باندې اعمال قلبي تللی شي، په یوې تلې باندې اعمال لسانی تللی شي، په یوې تلې باندې اعمال اعضائی و اندامونو باندې شوي دي هغه تللی شي. خو د جمهور حضراتو نظر دا ده چې تله یوه تله ده، ډېره لویه تله ده. داود علیه السلام غوښتنه وکړې الله ما ته دا تله وښیه، چې تله یې ولیده بېهوشه پرېوتو. یا الله نو دغه تله په څه باندې ډکېږي؟ الله فرمایي چې زه د بنده نه کله راضي شم په نیمه خجوره باندې هم دا تله ډکېږي. دغه تله کې حکمت څه شی ده او په دې کې اختلاف و. حکمت خدا ده دنیا کې یو سړی یو کار کوي، یو انجینر وي، یو ډاکټر وي، زده کړه کوي، یو محصل وي، یو متعلم وي، زده کړه کوي. لا محاله د عقل تقاضا دا ده، د شرکت تقاضا دا ده، د هغې ورکشاپ تقاضا دا ده چې داسې ورځ دوی دایروي چې دوی د هغې تیر شوي حالاتو مصارفو حساب پیش کړي چې آیا دغه کس په دې کې څومره ښه شی جوړ کړی، ښه عمل یې کړی، بد عمل یې کړی، نقصان یې کړی، ګټه یې کړې ده. نو په ورځ د قیامت کې هم داسې یوه تله درئي چې د الله تعالی په زیات عدل نور هم دال شي. اگر چې الله ته خو معلومات شته دا سړی نیک عمل ده، دا بد عمل ده، خو د اظهار عدل د الله دپاره چې ټولو خلکو ته ښکاره شي الله به دا تله ودروي.
الله به د خپل عدل ښکاره کړي. لتله د میزان نه منکرین صرف معتزله دي. هغوی داسې وایي چې دا خو اعراض دي، اعمال اعراض دي، نو اعراض به څنګه وتللی شي؟ خو دغه سوال د دوی په اوسني وخت کې ډېر بې فایدې سوال ده. لکه اوس مونږ تاسې وینو چې اعراض تللی شي، حرارت، برودت، صوت، دا ټول وزن لري. فشار، شگر، دا وزن لري او دا ټول اعراض دي، اجسام لري. نو چې هر کله د بنده قدرت الله دې ته ورسولو چې هغه ټول د اعراضو کولی شي، فالله اقدر وهو على كل شيء قدير. الله په هر شي باندې کمال قدرت لري چې په قیامت کې ټول اعراض الله وتري. او یا کدا اعراض شي هم بیا هم مانع دي تلې نه خو ګرځي نه. ولې په دې مسئلې کې هم اختلاف ده چې آیا خود اعمال به تللی شي، کبه عمل ته جسد ورکولی شي، کبه عامل تللی شي، کبه د هغه کاغذونه تللی شي. په دې باره کې اختلاف ده. حضرت عائشه ام المؤمنین الصدیقه بنت الصدیق حبیبة رسول الله صلی الله علیه وسلم المبرات من السبع، هغه عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل تذکرون اهلیکم یوم القیامه؟ د قیامت په ورځ به تاسو خپل کور والا یادوئ؟ حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل اما فی ثلاث فلا، په درې وختونو کې به څوک نه یادوي. یو په هغه حالت کې چې کله عمل نامې الوزي چاته په ښي لاس باندې او چاته په چپ لاس باندې، نو هر سړی د خپل ځان په فکر کې وي. او دویم په هغه حالت کې چې کله تله د میزان ودرېږي هېڅوک به څوک نشي یادولی. د خپل ځان فکر به ورسره وي چې زما د نیکو اعمالو تله درنده وي او که سپکه. او دریم چې کله پل صراط باندې تېرېږي نه هر سړی به نارې وایي نفسي نفسي نفسي. نه به ښځه خاوند یادوي، نه به خاوند ښځه یادوي، نه به زوی پلار یادوي، نه به لور مور او پلار یادوي. هر انسان به نارې وایي نفسي نفسي نفسي. په دې باره کې اختلاف ده چې ورځ د قیامت کې به د اعمال څنګه تللی شي. د بعضې حضراتو نظر دا ده چې د اعمالو کاغذونه به وتللی شي، یعنی هغه اعمال چې په کاغذو کې لیکلي شوي دي کاغذونه به ورځ د قیامت کې وتللی شي. لکه حدیث البطاقه، په ورځ د قیامت کې به الله پاک جل وعلا شانه یو سړی حاضر کړي. د دغه انسان به 9 نوي کتابچې، یو کم 100 کتابچې به د سیئاتو څخه ډک وي. عملنامه به یې د بدو نه ډکه وي. دغه انسان به چې خپل عمل ته ګوري 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 ګناه هلاک شو. الله فرمایي دستا لمونږ سره نیک عمل هم شته. ان لک عندنا حسنه، داسې یو بطاقه پرچه به راوباسي، په دې کې به لیکلي وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا بنده به وایي ما هذه البطاقه، دغه وړه پرچګۍ به څه وکړي په مقابل د دې سجلاتو کې؟
الله فرمایي لا ظلم علیک اليوم ولا یثقل مع اسم الله شیء. د الله د نوم سره هیڅ شی هم درندېدی نشي. چې دا بطاقه دا پرچه راواخلي د نیکو حسناتو په تله کې واچوي، دا د 9 نوي کتابچو د سیئاتو تله به سپکه شي، د نیکو اعمالو تله به درنده شي. اواز به وشي دا بنده بوځئ جنت ته. همدا شه په ورځ د قیامت کې به د حضور صلی الله علیه وسلم یو امتی د جهنم په لوري باندې ملائکه روان کړي وي. الله پاک جل جلاله با آدم علیه السلام ته 2 جامې ورکړي وي چې آدم علیه السلام کله دا امتی وویني چې دا خو پر رسول الله ډېر ګرانو، نو منډې به وي په میدان محشر کې، دا پیسې به یې پورته نیولې وي، آواز به کوي اے احمد زویا، اے محمد زویا، چرته یې ته؟ دستا یو امتی ملائکو جهنم په لوري باندې روان کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به روان شي او دی ملائکو ته فرمایي یا ملائکت ربی قفو، زما د رب ملائکو ادریږئ، ردو علی امتی، امتی زما امت بیرته ما ته راواپس کړئ. ملائکه جواب کوي موږ د الله سخت دریځې بندگان یو، موږ د هیچ خبره هم نشو منلی او موږ دا کس بیرته واپس کوی نشو. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم با الله ته سجده کړي. ای الله تا خو ما سره وعده وه چې تا به نه شرموم، د دې نه لویه شرمندګي چېرته ده چې زه ولاړ یم او زما امتي جهنم په لوري باندې روان. الله تعالی به وفرمایي ارفع راسک، سر دې جګ کا، او ملائکو ته به الله وفرمایي اطیعوا محمدا، تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ. ملائکه به ودرېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورشي دا امتي به راتاو کړي، را به یې ولي چې ته د میزان ته یې ودرئ، بیا ته د اعمالو سپکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شاته لاس کې د خپلې ګنډې نه به یوه پرچه راوباسي، خو چې هر کله دغه پرچه د نیکو اعمالو په تله کې واچوي، دا بد اعمال به سپک شي، دا نیک اعمال به دروند شي. آواز به وشي فلانه د فلانې زوی کامیابه شو، ځئ جنت. دا سړی به ورته وایي تاسې ملک پرېږدئ، دا څوک و په الله ګران بنده چې زه یې د جهنم نه خلاص کړم او جنت ته یې ولېږلم. را به شي ما اکرمک ما احلمک، الله څومره عجیب بنده پیدا کړی، څه الله ښایسته پیدا کړی، څه په الله ګرانې، ما ته خو مور او پلارو، ما ته خو بچیانو پیدا ونه رسوله، ته څوک یې؟ وایي زه د ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دنیا کې تا یو ځل په ما درود ویلی و پټو، هغه درود ما تا دپاره ساتلی و، نن هغه درود، هغه صلات او هغه اللهم صلی د ستا په تله کې ما واچوله، د ستا تله درنده شوه. د دې حدیث نه هم داسې معلومیږي چې په ورځ د قیامت کې به عمل نامې تللی شي. په دې باره کې زیات روایتونه راغلي دي، موږ نمونه خروار مونږ راواخیستل. دویم قول دا چې په ورځ د قیامت کې به خود عامل تللی شي، لکه حدیث کې راځي یو سړی به لوی سړی وي، عظیمه باډۍ به وي،
خو چې هر کله تله د میزان کې کېنولی شي لا یزنو عند الله جناح بعوضه د الله په نسبت باندې با د منګس د یو وزره په اندازې هم د دروندوالی نه وي ولې په دې کې اعمال صالحه نه وي په دغه انسان کې تقوا نه وي ځکه دغه انسان معنوي دروندوالی روحاني دروندوالی چې هله تقوا دې نه پیدا کېږي هغه پکې نشته یو سړی به ظاهري صورت سره ډنګر بنګر وي هغه چې راوستلی شي دا تله به درندار شي ولې په دغه انسان کې دننه روحانیت و قرآن پکې و تقوا پکې و علم پکې و عمل پکې و اخلاص پکې و الله پاک جل جلاله د تاسو صورت ته نه ګوري الله خو د تاسو اخلاص او د تاسو عمل د تاسو روحاني تقوا ته ګوري دریم قول دادا چې خود امدغه اعراض اعمال امدا بتللی شي لکه سبحان الله نصف الميزان والحمد لله يملأ الميزان میزان بډکې اعراض بوي الله تعالی په دې باندې خبردار او عالم ذات تا چې سره کوم ډکوي دا دی الله خپل خوخه سلورم قول دادا چې د اعمال تبع الله پاک جل جلاله جسد ورواغوندي اعمال تبع الله جسد ورواغوندي او د هغه په ذریعه باندې به الله پاک وتلی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا جنت پیدا شوه دا خالی ده او چې هر کله بندگان په دنیا کې ذکر کوي په جنت کې د انسان لپاره یو نعمت زیات شي د هغه په وجه باندې د انسان لپاره هغه جنت د میوه او جنت او د اعمال په وجه باندې خیسته وګرځي په دې حدیث کې فرمایي چې د اعمالو د جسد ورکول کېږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الميزان له لسان و کفتان په دې کې باندې کوي او بدای ورواچول شي په خیستا صورت کې فيوزع في كفة الميزان فيثقل على السيئات فيؤخذ فيوزع في الجنة عند منازله ثم يقال للمؤمن الحق بعملك فينطلق إلى الجنة فيعرف منازله بعمله ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة او دا گناهونه براوستلی شي په ډېر بد شکل کې فتوزع في كفة الميزان فتخفف سپک بشي والباطل خفيفا فتطرح في جهنم وبغرزول شي په جهنم کې الى منازله بل روایت کې راځي یو سړی په ورځ د قیامت کې براشي خپل عمل به کم وویني چې ناڅاپه اوږد ورېځې په شکل باندې به یو عمل راشي د په نیکو تله کې به وغورځېږي د ورېځې په شکل کې نه صورت به وي یا الله دا څه شی دی دا عمل له کومې نه شو وایي تا خلکو ته تعلیم ورکړی و تا خلکو ته بیان کړی و هغه خلکو په دې باندې عمل کړی و دا د هغه تعلیم ثواب الله تعالی راوستلو د دې حدیث نه معلومیږي چې دغه اعمالو ته به الله پاک جسد ورکوي بل روایت کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې څوک د جنازې پسې روان شو نو دغه تلل او په مړي باندې خاوري اچول به 2 قیراته په مثل د احد باندې د احد د غره په اندازې باندې به عظمت الله ورکی دې په تله کې به واچول شي همدارنګه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فرضی لمونځ د الله په نسبت باندې وزن لري
چې هر چا کمال سره ادا که وزن فراشو او چې چا پکې نقصان راوستلو انتقص من صلاته. همداشان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت کې اول هغه شی چې کېښودلی شي په تله د بنده کې نفقه ده چې خپل کورنۍ باندې مصرفوي. دغه نفقه په ورځ د قیامت کې تللی شي. همداشان رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چا اس د الله د رضا دپاره وساتلو د ثواب په نیت باندې د دغه اس واښه متیازې خوشحایي دا ټول به ورځ د قیامت کې په تله د میزان کې په نیکو حسناتو کې اچولی کېږي. همداشان بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ای فاطمه اشهدی اضحیتک خپل قربانی ته ودرېږه په دې اول ساس کې باندې چې له دې نه ساسي الله تعالی ته مغفرت نصیبوي. په ورځ د قیامت کې یجاء بدمها ولحمها دا پسو دا قربانی براوستلی شي د خپل وینو د خپل غوښو سره فیوزع فی میزانک 70 ضعفا دا به کېښودل شي د ستا د نیکو اعمالو په تله کې په 80 چنده باندې. صحابه کرامو عرض وکړه یا رسول الله دا صرف د تا د کورنۍ دپاره که عام حکم د وینه د هر چا لپاره د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل روایت کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې چا هم اودس وکړو او مخ یې وچ که پروا نه لري او که څوک مخ وچ نه کړي دا ښه ده. ولې وایي دغه اوبه چې په مخ باندې پاتې دي دا اودس ده او دا اودس په ورځ د قیامت کې د نورو اعمالو سره تړلی کېږي. نو چې اوبه په مخ باندې موجودې وي دې کې دروندوالی زیات وي په نسبت سره هغې ته چې اوبه ترې نه وچې شي. له همدې وجې نه سعید بن مسیب رحمت الله تعالی علیه به د اوداسه نه بعد د مخ وچول د سپاق استعمالول به مکروه بلل. انه یوزن یوم القیامه. همدارنګه بل روایت د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ نه راځي وای ما یو وخه د الله پر رضا ورکړه بیا مور سره اراده و چې هغه اولاده واخلم د هغې لور واخلم. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه هغه راته وفرمایل پرېږده دا ما اخله په ورځ د قیامت کې به دا اسپه د هغې بچیان چې څومره زیږولي وي د هغې مړښت او د هغې واښه د هغې خوشحایي ټول به په میزان د تا کې په ورځ د قیامت کې حاضر شي. عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ورځ د قیامت کې به د علماو د قلم سیاهی چې د کتاب پې لیکي او د شهداو وینې دا به وتللی شي. د علماو د قلم سیاهی به د شهداو د وینې نه درنې وي. دا ولې لکه شهداو ته چې الله شهادت ورکړی دا د علماو په وجه باندې فیرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. د علماو د قلم سیاهی به د شهیدانو په وینه باندې هم درنده شي. نو د دغو روایتونو نه داسې معلومیږي چې ورځ د قیامت کې به د عمل ته جسد ورکولی شي بنابر هر تقدیر باندې چې یا عمل نامې شي یا عامل شي او یا اعراض شي او یا د هغې ته جسد ورکړی شي. الله فرمایي چې هغه څوک کامیاب ده چې د نیکو اعمالو تله درنه شي. په دې باره کې مشهور قول ده چې لکه څنګه د دنیا تله درنده چې وي لاندې ځي سپکه پورته ځي د قیامت تله هم دغه شی ده. درنده تله لاندې ځي او سپکه تله پورته ځي. اگر چې یو قول داسې راغلی چې قیامت کې دروندوالی بالعکس ده کومه تله چې پورته لاړه شي دا درنده وي چې کته راشي هغه وایي سپکه وي. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا حدیث دلیل نیولی. لیکن ظاهر دا ده چې هغه په اعتبار د قبولیت سره ده په دنیا کې تله د میزان یثقل الثقل الفاظ په حدیث کې راغلي او ثقل شی درون شی هغه تقاضا د حبوط کوي لاندې طرف ته ځي پورته نه ځي. الله فرمایي موږ تاسو دپاره
په مخ د ځمکې باندې معایش اسباب د ژوند برابر کړي. ګلونو د هر آیت او عصر حاضر سره د آیت یو څه اندازه تطبیق. موجوده وخت کې که تاسو وګورئ دا خلک سپوږمکۍ ته خیږي یا ختلی یا نه ختلی، خو دوی خو وایي چې موږ وختلو، خو ځا وختئ. نو چې بېرته راکوز شول تاسو د دې سپوږمکۍ نه څه راوړل؟ ډېر مصارف وشول، میلیونه او میلیونه او ډالر مصرف شول، میلیارده او ډالر مصرف شول. څه مو راوړل؟ نو دوی یوه دا خبره راوړي چې یاره په سپوږمکۍ کې هغلته چې د انسان د ژوند اسباب دي، لکه دنیا کې مونږ تاسو دا هوا چې د انسان د طبیعت سره موافق کیږي، دا هوا هغلته نشته. لدی وجې نه دوی دغه هوا د ځان سره د ماشینو په ذریعې باندې هغلته نقل کوي. مونږ وایو چې نه، مونږ د 1400 کاله مخکې الله ویلی دي چې او بندگانو د تاسو لپاره اسباب د ژوند الله په دنیا کې پیدا کړي، په دغه عالم کې. د انسان د طبیعت مطابق هوا صرف په دې فضا کې ده، په هغه پورتنۍ فضا کې نشته. لاندې ځمکه یوه کره ده، د ځمکې له پاسه بیا کرة الماء ده، د هغې له پاسه بیا کرة الهوا ده. تاسو وینئ دا هوا مونږ تاسو باندې محیط ده. د دې له پاسه کرة النار ده. د کرة النار تقاضا ده چې هر شی بیا جاذبیت لري، پورته یې کش کاږي. د هغې نه پورته چې سپوږمکۍ ده، هغې کې الله نه دی ویلي چې تاسو د ګزارې اسباب الله په هغې کې مقرر کړی. وجعلنا لکم فیها معایش. مونږ ته الله دا خبره د تاسو نه مخکې ویلې ده او بغیر د مصرف نه یې راته ویلې ده چې اسباب د ګزارې هغه صرف په دنیا کې ده. هغه هوا ته چې انسان حاجت لري، لکه مریضان د کله کله هغه څور ته وایي د هوا شی چې خولې ته وراچوي، اکسیجن ورکوي وغیره، دا صرف په دې دنیا کې موجوده ده. په هغې عالم کې چې عالم قمری ده یا سپوږمکۍ ده یا مصنوعي یا غیر مصنوعي، په هغې کې الله پاک جل جلاله دا شی پیدا کړی نه ده. وجعلنا لکم فیها معایش. اوس قلیلا ما تشکرون. تاسو وګورئ دغه الله پاک دغه عجیب اکسیجن چې پیدا کړی، که دغه نیم ساعت اکسیجن ختم شي انسانان ختمیږي ورسره. یو انسان چې تنفس کله خراب شي، که هغه ته اکسیجن ونه رسېږي، سمدستي د مرګ سره مخامخ شي. خو چې کله انسان سالم بدن والا وي، له موجوده اکسیجن نه خپل ځان پوره کولی شي، اضافه اکسیجن ته د ضرورت او اړتیا نه لري. وجعلنا لکم فیها معایشه. الله مونږ تاسو ته په همدې ځمکې کې هغه اکسیجن او اسباب د ژوند برابر کړی ده، نه په اسمان کې، نه په قمر کې، نه په سپوږمکۍ کې. الله فرمایي کتاب انزلناه الیک، کتاب د مونږ ته نازل کړی، فلا یکن ندیشی بی صدرک دستا پسینه کې حرجون تکلیفو منه الذین لتنذر چې ته ویروي به په د باندې و ذکر او نصیحت او عزت او شرافت للمؤمنین مسلمانانو دی پاره. اتبعوا تابع شی ما دی هغه کتاب انزل الیکم چې تاسو ته نازل شوی من ربکم لطرف درب تاسو نه، ولا تتبعوا تاسو تابع داری مکوئ من دونه بغیر الله تعالی نه اولیاء دوستان من سي. قلیلا ما تذکرون لګون ته تاسو نصیحت واخلئ. وکم من قرية ډیر د اهل کلیون اهلکناها چې موږ هلاک کړل، فجاءها راغله ورته بأسنا زموږ عذاب بیاتن د شپې او هم قائلون یا دوی په قیلوله حالت کې و د غرمې په ټیم کې. فما کان دعواهم نو د دوی خبره
اذ جاءهم بأسنا چې راغی دوی ته زمونږ عذاب الا مگرم دا خبره وه ان قالو چې دوی ویلې انا كنا ظالمین مونږ ظالمان وو فلنسألن الذين خامخا به مونږ سوال کوو د هغو کسانو نه ارسل الیهم چې دوی ته لیږلې شوي دي ولنسألن المرسلین او مونږ به خامخا سوال کوو د لیږل شوو خلکو نه فلنقصن علیهم مونږ به خامخا بیانو په دوی باندې علم او بیان وما كنا غائبین یو مونږه بخبره عن تبلیغ الرسل والوزن وزن د اعمالو یومئذ په دا ورځ باندې الحق ثابت ته فمن هذا ثقلت موازینه چې درنده شي تله د اعمالو د فاولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپکه شي تله د اعمالو د عملونو د موازینه فاولئک الذین دعا خلق دي خسروا انفسهم چې دوی هلاک کړي خپل ځانونه د چا چې تله سپکه شي فاولئک الذین خسروا انفسهم بما په سبب باندې کانوا بآیاتنا یظلمون دوی زمونږ په آیتونو باندې ظلم کولو یعنی منل بینه ولقد مکناکم فی الارض او بندگانو یقینا په تحقیق سره مونږ تاسو ته ځای درکړی فی الارض په ځمکه کې وجعلنا لکم فیها معایشه مونږ ګرځولي تاسو دپاره په دې ځمکه کې اسباب د ګزارې قلیلا ما تشکرون